د هند لخوا له منځنۍ اسیا او افغانستان سره د سوداګرۍ او نښلونې د پیاوړتیا لپاره څو اړخیزه تګلاره د امریکا د تعرفو او بندیزونو تر فشار لاندې له جدي ازموینې سره مخ ده. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. په اتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا درندو تعرفو او ثانوي بندیزونو له ایران سره د اقتصادي همکارۍ لګښتونه لوړ کړي او په مستقیم ډول د هند، افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر سوداګرۍ او ترانزیت منفي اغیز کړی دی. د ایران چابهار بندر د هند لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري ځکه دا بندر هند له افغانستان او مرکزی اسیا سره نښلوي او نوي ډیلي ته دا فرصت برابروي چې له پاکستان پرته دې سیمو ته لاسرسی ولري. هند، افغانستان او ایران په 2014 زیږدیز کال کې د چابهار د پراختیا درې اړخیز تړون لاسلیک کړ څو افغانستان له اقتصادي انزوا ووځي او سیمه ایز اتصال پیاوړی شي. په تیرو کلونو کې هند څو ځله د همدې بندر له لارې افغانستان ته بشري او خوراکي مرستې لیږدولې دي، خو د امریکا د 25% تعرفو او پر ایران د بندیزونو سختېدو د دې پروژې پر بهیر منفي اغیز کړی دی. هند چې د ایران مهم سوداګریز شریک او په چابهار بندر کې ستر پانګوال دی، اوس د واشنگټن د فشارونو او خپلو سیمه ایزو ګټو ترمنځ د انډول په لټه کې دی. د بندیزونو له امله هندي شرکتونه په ایران کې پانګونې ته محتاط شوي او د چابهار د پراختیا ځینې پروژې ټکنۍ شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پولو تړل کېدل او د افغانستان نازک اقتصادي او امنیتي وضعیت د بدیلو ترانزیتي لارو ارزښت نور هم زیات کړی دی. هند هڅه کوي د فعالې ډیپلوماسۍ، بدیلو تادیاتي میکانیزمونو او د ریل پټلیو او سړکونو په پراختیا سره د بندیزونو اغیز راکم کړي او چابهار د سیمې لپاره د سوداګرۍ یو مهم مرکز وساتي. په ټوله کې چابهار بندر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره یو حیاتي اقتصادي مسیر ګڼل کیږي، خو د امریکا تعرفي بندیزونه او سیمه ایزه سیاسي بېثباتي د دې پروژې پر راتلونکي سوری غوړولی دی. د دغو ننګونو پر وړاندې څو اړخیزه همکاري، هوښیاره ډیپلوماسي او په بنسټیزو زیربناوو کې دوامداره پانګونه د سیمې د اقتصادي اتصال لپاره مهم شرطونه بلل کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.